ټول راغونډ شئ زاهد صاحب خبرې کوي تاسو ټول راغونډ شئ زاهد خان صاحب څه خبرې کوي تاسو ټول راغونډ شئ تا کله کړی ته خو شعر کې یم نه شعر ما نه پیږم او دا خبره لا شکر ته وان درې کوه خیر دی شکر دی عمل جرګه ده عمل خپل ټول زخمي شوي قوم نه چې په هغې کې دا به عموما پیسې پیسې او صافي چې کوم دي د هغه مظلوم اورونه او هغه خلک چې د جګ بمبارانو پې شوي دي تېر شوي دهشتګردۍ جنګ کې او زموږ هغه خویندې میندې چې کډوالې شولې ستا د دې لمزي په دې روډ باندې سرتوري چې کومه ده په دې ځای باندې د پنجاب هغه پالیسي جوړونکي خلکو ولېږلې او په دې باندې مجبوره کړې چې په جلوسو کیمپ کې او په پنجاب کې زندګي تېره کړي موږ هغه ځپلی شوی قوم دله راغلي چې په تېر شوي جنګونو کې زموږ کورونه وران شوي زموږ حجرې ورانې شوي زموږ موجمعاتونه او مدرسې شهیدیانې شوي موږ څه ډېر هغه خلک چې وینه او بچي ناپته شوي دي تر ننه پورې ورک دي هغه راسري عزیزانو تاسو ته هم دا پیغام راوړی چې سبا بیا را باندې افسوس کې او زما د بله مومنټ کړي را روانې او په دې لار باندې تېرېږي او ته راته پرې مصنوعي طور باندې وې چې دا زموږ ورونه دي او ظلم ورسره کېږي نن تا قوم له خبرداري له راغلی ما او دا سوال او منت مې راوړی دی سوال کومه دي عزیزانو ته چې عزیزانو په موږ بیا بدامني را روانه ده زموږ ځوانان ټارګټ کلینګ کې بیا شهیدان کېږي زموږ په خاوره یو ځلې بیا د بدامنۍ جنګ را روان دی موږ د امن دپاره راوتلي نه د چا نه نوکري غواړو نه د چا نه کاروبار غواړو نه د چا نه بل نه پوښتنه کوو د امن دپاره راوتلي او سوال کوو په دې ټول مومن کې ګرځو او د غلنۍ په دغه زموږ هیډ کوارټر کې د ایمار مخې ته یوې ورځې دپاره کېدو او دا چړاو فریاد هم راوړی ته را سالم ځای وروره ملګری شه دوکانونه راسه احتجاجاً بند کا او زما په دې بېعزتۍ او په دې بدامنۍ باندې غمجنه شه ما سره بیا یو ځل سازش روان دی ما بېعزته کوي ما بې کوره کوي زما په خاوره بدامني شروع کوي موږ د هغه بدامنۍ نه تنګ یو موږ په خپله خاوره بدامني نه برداشت کوو موږ په خپله خاوره باندې امن غواړو زه خپل بچي له ټوپک په لاس کې نه ورکوم زه خپل بچي له قلم په لاس کې ورکوم دا ټک نه اخوا جنت دی او امن دی دې خو زما نه ولس په امن کې دی او نه مې ولس په امن کې دی عزیزانو د علیم زو
مشرانو سپینګرو غیرتي ځوانانو سوال نه دلته راغلی چې موږ سره د امن مارچ کې شامل شئ او موږ د دې واکدارانو نه دا غوښتنه کوو چې موږ ته امن راکړئ. امن هم پکار دی په دې خاوره باندې، نور د بدامنۍ نه تنګ شوي. موږ د عامه شهیدانو چې کله په 2 اګست باندې په هغه تېر شوي میاشت کې په ناکرده ګناه باندې شهیدان کړه خالد او مشتاق، د هغه د قاتلانو د ګرفتارۍ غوښتنه کوو. توره جنډم د دې نه راوچته کړې ده چې زموږ ځوانان قتل کېږي او د نامعلومه نوم پکې ښودلی کېږي. سپینه جنډه مې ترې راخیستې چې د امن وږی یمه، د امن تږی یمه، امن غواړمه په دې خپله خاوره باندې. نور د ډالري جنګونو حصه نه جوړېدل غواړمه او نه برداشت کول غواړمه. چا څه چې کوم منصب دی، چا څه چې کومه کرسۍ ده، هغه دې مبارک وي، ما ته دې امن راکړي. ای ورونو عزیزانو، تاسو په دې ګواه اوسئ قومه چې ما تا ته جلا وکړله، په ورځ د قیامت به مې انشاءالله دا خلک ګواهي ورکوي چې زموږ څه ظلم کېدو او دلته خلکو کاروبارونه. زه سوال درته کوم، خون کا حساب دو، خون کا حساب دو، امن غواړو. عزیزانو، زموږ سپین ږیري او ماشومان نن په دې مخکټونه دي چې امن غوښتلو دپاره راوتلي. تاسو ته سوال کوو چې خپل روزګارونه د دې نیمې ورځې دپاره بند کړئ، موږ څه د دې امن په احتجاج کې شمولیت وکړئ. ډېره مننه، شکریه. موږ په خپله خاوره، موږ په خپله خاوره